الغر الميامين النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ورون دغه سلسله چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادېږي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت، یعنی ژوند او اخلاقو، اقوال او اعمال په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نور ډېری مهمه فائدې هم شته چې په ښکارا سره وچاته نه معلومیږي. محترم ورون، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو، یا دا چې عجیبه او غریبه قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نشایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یو خلیفہ ژوند یا د یو پاچا تاریخ یا د تیر سوي زمانه معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي. هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادئ او احکام، قواعد او اساس راوتلي او استنباط شوي دي. زبدلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فائدې په اختصار سره درته بیان کوم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقری نابغه نو چې د علیه الصلاة والسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهی توفیق ورسره ملګری وو. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فائدہ دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو د پاره، بلکې د شرافت د ژوند د پاره یو اعلی مثال وویني چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان د پاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پوری لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته که یو انسان هر څونه په یو مثل اعلی پسې وګرځي، په یو داسې راهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دی کامل او مثل اعلی وي، بلا شک دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولای شي. ځکه الله جل جلاله د ټول بشریت د پاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي. ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل شوي دي. نو ترڅو چې وچاته د هغه واقعات او حالات معلوم نوي، د قرآن مجید په معنا
او مقصد نسی پوهېدلی. ځکه د قرآن کریم ډېر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل شوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نسی معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نسی، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نسی معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نسی.